سلامونه ګرانو لیدونکو. د ویراټ کوهلي او انوشکا شرما د ګډ ژوند په اړه حیرانونکی خبر. خوړندلې دي چې مالتیا مو وکړئ او راسره پاتې شئ. زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ ترڅو د نورو خوندورو خبرونو او معلوماتو څخه هم باخبره شئ. ویراټ کوهلي او انوشکا شرما چې یوه ډیره مشهوره او ښکلې جوړه ده، ډیر کلی مینوال د ګډ ژوند په اړه مختلفې څرګندونې کوي. که څه هم کوهلي او انوشکا شرما دواړو رسنۍ منع کړي چې د دوی ګډ ژوند اړوند باید خبرونه خپاره نه کړي، مګر اوس تازه کرک ټریکرز ورزشي سایټ د دوی اړوند یو خبر خپور کړی چې موږ پښتو ته ژباړلی. سرندیپ سنگ پخوانی هندي کرکټر او اوسنی د سلیکشن کمیټې غړي د دوی ګډ ژوند اړوند تازه څرګندونې کړي. سنگ ویلي چې کوهلي او انوشکا په خپله دومره لویه سرمایه‌داري کې د کور لپاره خدمتګار نه لري. نوموړي ویلي کله چې کوهلي په میدان کې لیدل کیږي ډیر تکبر کوي، خو په کور کې داسې نه دی. ما ولیدل چې کوهلي او انوشکا په خپلو میلمنو ته ډیر خدمت کوي او خوړه هم خپله ورته تیاروي. له میلمه سره ناسته زیاته خوښوي. ما د ویراټ کوهلي دا مهرباني ولیده. نوموړي دا هم ویلي چې د کوهلي میرمن خواړه تیاروي او کوهلي له میلمه سره ناست وي. کوهلي او انوشکا شرما 2019 کال کې واده وکړ او اوس یوه کوچنۍ لور هم لري.